جوړم نن تقریر نه کاوه پر کاري ساته خبره وکړه د دې خبرې مشکل اعلان کړی د دې په اړه بوټا کار ده هغه په پاس راکېږي زه په دروازه خلک ورولم خلک وایي دا خلک وولي دا ځوانان په خوږه یي موږ خپل ځان تیار کړی دي و دې قربانۍ ته موږ به کښېنو چې هر څوک په دې بوټا کار کښېني هغه د ماپښین د صدیق سره نومونه ولیکي دا به موږ خامخا کښېنو موږ سره اعلان کړی دی پاچان په موږ پرېوښتي دي موږ سره اعلان کړی دی پاچان موږ ته ویلي دي چې امن 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 نه غواړو موږ خپل سرونه ورکوو چې درې میاشتې پر بوټ هړتال ناستې چې لا مړه نه سو کور ته جنازې ونه سو جنازې به نه وړئ جنازې به زموږ په دا روډ کېږي دا روډ به زموږ درایي دې چا سمدت نه غواړو د را په اخوا څوک وایي زه جلګه جوړوم د چی جلګه جوړه چا نه ورځې څوک نه دي خبر څومره ګیله پکې د وطن جنګ دی د سالي جنګ دی د پښتانه جنګ دی زبردست مرکه کوم پر هېڅ چا ولکه مرکه وکړم مشران ته وایم چې خپل کمپین په وخت خپل الیکشن حساب ته ورسوم زه که مرم که پایم زما دغه روزګار دی دا مې دروازه ده زما مور بې عزته ده زما خور بې عزته ده په لا اله الا الله محمد رسول الله که موږ دشتې ته راکتی څه شي زما څه حال دی په وطن کې نه زموږ په ژړا څوک سر خلاصوي نه زموږ په خندا څوک سر خلاصوي نه زما په خودکشي څوک سر خلاصوي نه زما د زنانو په زارو څوک سر خلاصوي نه زما په دې سر خلاصوي چې زه د یوې پکښې دپاره دا دوې بچیانې ورکوم دا خو مسلسان دي دې خو اویا کاله کې زه بې عزته کړی وم په اویا کاله کې ما ته عزت نه کړي را څه عزت یې راکړو دې قام ته چې هر یو تللي دي هغوی خپله بنګله جوړه کړې ده هغوی په اسلام آباد خپل جایداد رانیولی دي هغوی په کوټه کې خپل جایداد رانیولی دي د چا غم یې خوړلی دي د کم یتیم غم یې خوړلی دي کم یتیمه څوک راغلی دي کم کورنۍ مشر راغلی دي تاریخ دې ثبوت کړي چې دا مشرانې پر دا کلي وګرځېدي دا شی یې ورک خو د ده بنګله دې فعال نه وي د ده قریشین دې فعال نه وي زه دې غلام یم زه دې ذلیل یم زه دې د خلکو بنده یم نه یې کوم دا ژوند چې یو منټ ژوند نه وي چې په کومه ورځ به کمانډر دا اعلان کړی دی موږ د بیک ورته وایو په هغه ورځ به موږ په دا روډ په بوټ هړتال کښېنو اول به زه کښېنم که زه پر ښار ووځم ما ته سرکار وایي دا نه مشران وایي چې دا وینیانه موږ راوتلي دي قانون په لاس کې بیا خدای ته خپل سلام پنډوي خپل چای زیاتوي دا ما په لاس ورکوي یا زه په دا روډ کښېنم خپله قرباني ورکوم په تیج قرآن پسې په تیج خدای پسې که به موږ ته بیا دا څوک دا لاره شي چې ته ولاړ شې د هغه صاحب په نوم ولاړ ولاکستو چې دا زموږ جنازې کور ته وړلي دي موږ به لا د ژوند ارمان نه لرو چې زما مور بې عزته وي زما کور بې عزته وي زما بچی ژاړي زما منډې ژاړي زما ځوانان فکر کوي زه دا ژوند څه کوم دا ژوند دي دغه خلکو مبارک دي چې د کرسۍ دپاره اسمبلۍ ته ځان رسوي دا ژوند دي د هغو مبارک وي موږ به دا خامخا کوو که یو سړی نوم لیکي که یې دوه لیکي که یې درې لیکي وجه یې خپل نومونه موږ کښېنو دا دوی څلور لغړیان به خامخا د مخور اول کښېني بیا نه موږ هېچا باندې ولاکه لا جرګه ور واستوم نه پر هېچا بله مرکه ولاکه وتم دلته خلک رالو رقم مشران رالو رقم واجې یې وکړې و هغه مشران ته زه وایم چې په لاس د خدای ته وګورې و قرآن ته وګورې چا کومه پښتو دې په دې سټیټ کړې ده مشره محمود خان هغه اول وپاله مشره دا مشرتوب
کام فکر کوي ستا کام ذلیلوي ولکه چې وزاره نه دا پښتو ته خوند پر واخلي نو وروره ورته تکیه لیمنو موږ د غریان چې کومه وعده ستاسې سره کړې ده انشاءالله تعالی زموږ به جنازې وړي بیا به موږ دا وطن نه کوو په دا رقم یې ونه کړې کړو هر سړی چې نوم لیکي مارچین د سره سجاد په ځای کې ولیکي اول به زما نه وي بیا به د ولی محمد نه وي بیا به د پیر محمد نه وي بیا به د غوثالله نه وي بیا چې نور راګرځېدو هغه دې خدای راولي وروره په کومه ورځ کمانډر اعلان کړی زه پرون نه وم جوړ وم نن مو ولا خبرې کولې سر کړه قاري صاحب خبر نه راولاړو قاري صاحب دلته موږ اعلان وکړي چې دا ځای کار کوو پاچانو نه امن امن څو امن څنګه امن په امن پخوا دا ظالم شی نه درکړي یا درځه خدای چې نور راسره درځه پر دا کار سره درځه یا موږ خامخا کار کوو وسلام